دا سرای د بوش بازار په نامه یادیږي. او دغه یوه پوښتنه ده چې دا د بوش بازار نوم چا ورکړي دې سرای ته؟ دا خو داسې و دغه چې راکړله دغه میدان شان په هغه وخت کې د بوش بچي و. په دې کې مرمیانې ساتل کېدلې ښه؟ دا رنګ چې دی بس هغه شورویانو بیا یو شوروی دلته پاته سو، بیا ډېرې حملې پر وکړلې. شورویان نه یو عبارت ونیوله کې پاته سو. سلامونه، د زما افغانستان لیدونکو هیله ده چې جوړ روغ خوش خوشحاله به یاست. نن ډېر یو جالبه ځای ته راغلی یم. دا سرای د بوش بازار په نامه یادیږي. تاسو به سره به دغه فکر پیدا سوی چې دا په خپله بوش جوړ کړي او که یا د بوش بازار په نامه یې ولې بولي. په 2011 او 2012 څخه تر 2012 کال پورې دلته دا سرایونه د بوش بازار په نامه جوړ شوي دي. چیرې چې د میدان هغه وخت د امریکایي پوځیان همدلته په میدان کې اوسېدل او خپل د اوسېدو مثلا د استعمالولو شیان یې ټوله راوړله، همدلته یې د لاټ په رقم خلاصول. نو بیا د زموږ خلک سره راټول شوله، د دې د لاټو په رقم ځایونه ورته جوړ کړله. د بازار څخه خلک ورته راتله، کندهار ولایت څخه، داسې د نور ولایتونو کابل څخه خلک ورته راتلله، د دې اورجینل ښه شیان په ارزانه قیمت باندې رانیول. نو دا سرای د بوش بازار په نامه ونومول سو چې تر اوسه پورې خلک د بوش بازار په نامه بولي. او د دې اوس غټ بازارونه سته، کوم توکي چې د هغه 2011 2012 څخه پاته دي هغه هم سته، خو نور نوي شیان هم ورته راوړل سوي دي. نو قدرمنو لیدونکو، نوم خیر ډېر جالبه دی ځکه د بوش بازار ورته وایي. رابسو چې د بوش په بازار کې چیش خرڅېږي او چیش پیدا کېږي، کم خلک یې وړي او د کومه ځای څخه شیان ورته راځي. اوس هم د میدانه شیان ورته راځي او که د نورو ځایو څخه شیان ورته راځي. د خرڅلاو مثلا دلته ډېر د ضرورت سامان سته، د اوسېدلو سامان سته، د کاروبار سامان سته، څه چې په ژوند کې ضرورت یو شي ته هغه هم ټوله دلته پیدا کېږي. تاسو راسره اوسئ، راځئ چې ورسو د بوش بازار پر طرف. قدرمنو لیدونکو، دا لومړنی دکان دی په بوش بازار کې. دلته نو لکه مخکې چې مې وویله رقم شیان خرڅېږي، د ضرورت وړ سامان خرڅېږي. مثلا کړایانې دي، د خوراک سامان دی، سریښ دي، پیچکشیان دي، پلاسونه دي، سکرنچونه دي، رقم ډول سامان خرڅېږي. هر څه چې مو زړه غواړي هغه هم دلته شته. د دکاندار سره به وغږېږم چې دی د کومه وخت همدلته اخته دی او د کوم وخت کاروبار تر سره کوي. سلام، جوړ په خیر. څنګه وروره؟ په خیر خیریت جوړه، ژوندی اوسې، خیر اوسې. نوم دې؟ محمد اسماعیل. محمد اسماعیل جانه. اسماعیل جانه دا راته ووایه چې څونه وخت کېږي په د دکانداري د بوش بازار کې په د دکانداري اخته؟ تقریبا 12 کاله به کېږي. 12 کاله؟ یعنې د اول سر څخه؟ د اول سر. او دغه یوه پوښتنه ده چې دا د بوش بازار نوم چا ورکړي دې سرای ته؟
دا خو داسې و دغه چې راکړله دغه میدان شان په هغه وخت کې د بوش بچي و په امریکا کې نه څه د بوش د بچي بوش د بچي څه دا شان شروع شوه دا چې تر اوسه پورې څه نو یعنې د بوش د بچي د وخت څه دلته د میدان سامان راتلی بیا د بوش بازار په نامه ونومول څه ډېر ښه د بوش بازار نوم چا ورکوي تاسو بوش بازار خو نو چې دغه شان راکړه د بوش په نامه د میدان چې راوته هغه یو چا به د بله څه پوښتنه وکړه چیرې د بوش شان چې خرڅېږي بله دغه وخت څه بله د بوش بازار اوس هم دغه د هغه وختو سامانالات پاته چې که یا ګرده نوي سامان اوس یا هغه اوس کم سته اوس زیات چینایي شیان دي د وې شیان دي د کومو ځایو څخه خلک درته راځي راځي هرات کابل مزار هر ځای څه دغه د افغانستان ټوله خلک راځي خپله دوکانداري کې څو ډوله شیان لري دا ته خو نو حساب نه کېږي بیخي بې حسابه شیان دي 500 600 ډوله شیان شته دا چینایي شیان خو نو ولې په بازار کې خلک نه رانیسي ولې دلته رانیسي دا دوه قسمه یو تجارتي راځي یو کنټینري راځي لاټ سامان لاټ شی دی هغه بیا ښه شی هغه د لاټ شی ارزانه مې د خلکو دپاره بس په دا خاطر خلک راځي بلې کاروبار دې ښه دی بس ښه دی اوس نو د هغه وخت څخه نیولې بیا تر اوسه پورې به تا ډېره ګټه کړې ګټه نو دغه ګټه ده چې خورو یې نوره ګټه خو نشته نوره ګټه نشته یا نور داسې بچت نشته چې موږ منه هغه وخت کنټینران رانیول کېدل نه چې د میدان څخه به راوته کنټینران به رانیول کېدل تا کنټینران رانیوله که یا تا په دوکانداري بیا د کنټینر چې به مات سو په هغه کې بیا دوه قسمه شیان یو کچرا و یو د مزینې شی و هغه د مزینې شی به موږ رانیوی او دا ستا ملګری ډېر خاندي نه پوهېږم چې دغه د خندا څخه جوړ دی یو بل شی لیدلی دی که هغه به دغسې بنډاري سړی دی هر ځای خاندي د بوش په ډېره مننه ژوندی خیر اوسې مننه قدرمنو لیدونکو دا ګینان چې دلته دا سامان چې دا هر څه شته ملګری به هم وغږېده ویل دا فالتو خبرې چې که څنګه دی جوړ په خیر خدای دې راوله جوړې په خیر خیرته ژوندی اوسېده د کوم ځای زه دا پیسې دوکان زما دی یا د کوم ولایت دی زه دغه یم د کلات د کلات یې د کلات د کوم ځای کلات کې دغه د کلات شاوخوا د امریکي خو دې د مرکز یې یعنې د دلې راغلی دغه ولایت ته ولې خاندې ولې خاندې بلا دغه خاند د زما انډیوال ته خاندم ویل بل دا د امریکایانو سرای ده په دغه باندې ګپه د بوش بازار د بوش بازار ته د څه وخته ساخته یې په دې سرای کې اندازن ما د سره مسایګان ما د په یو ځای دوکان سره ایستلی دی که چېر تا ته یو ملګري زنګ راووایي چې ته چېرې ته به څنګه ورته وایې زه ورته وایم د کباړو سرای کې یا نه وایي د کباړو سرای د کباړو سرای کې نو خو د کباړو سرای نه خو بیخي زیات یې چې په کندهار کې راونیسئ یاره در سل ځایونه زیات دي خو بیا دا داسې دی د مشهوره سرای دی په څه نامه دی امریکایي شیان کې خرڅېږي دا پخوا د امریکایي شیان خو هغه جوس په دغه کې هم خرڅېږي په بولدا کې که د لیا کنټینران متېدله خلک یې پېژني دا د ویش دا د بوش لفظ ولې نه استعمالوي دا د خلکو ما پسې اخیستلی ده کنې دلته بوش چیرې و دا د بوش سامانو که بوش نه و دا کنټینران نکلله متېدله موږ به هلته ډک ډک رانیوله بیا هم د لیا متوله نو بس دغه نوم پر ولاړ شوی د بوش سرای د بوش سرای ته په چی شو ورته وایه زه اوس د کباړ په سرای ورته وایم د کباړ په سرای ستا کاروبار څنګه دی زما کاروبار هم شکر دی ښه دی ډېر ښه دی و د ستا د خندا څه معلومېږي چې ډېره ګټه چې کړې زه والا په ګټه کې روان یم سراسر ګټه څه شي لرې د سپرتیا دا لکسز لرې کوریزنګ لرې پراډو موټر لرې یا لکسل لرم لکسل موټر لرم لکسل موټر لرې ته یې خپله لرې که لرې یا لرې یعنې د بل چا دی تا ځان په شریک کړي زما د ورور فرق نشته زه راځه کې ولې فرق نشته وروره ته خدای په یوه طبیعت پیدا کړی هغه په بل طبیعت پیدا کړی دی پروا نشته هغه تر ما کشر دی نو بیا دونه واک وداک نه لري نو که یو ورځ درته ویل چې دا موټر سبا لا کښته څه دا زما دی ته بیا څه چم کوې یا خو دغه نه دی وایي نه زه ورته وایم کې پلا درته وویل کې وویل بیا رغت ساعت ګورو انشاءالله بیا کاش ماش شور کوې یا خبره چا درته کړې ده یا نه وایي انشاءالله نه دی وایي نه زه ورته وایم زه خدای پاک چې د خپل کشر ورور سره کامیابه لره خدای پاک چې په کاروبار کې کامیابي په برخه کې ته په خپل دوکان کې څه شي خرڅوې زه اوسپنې و دا شیان من رانیسم دا سکوټران دا زاړه شیان من رانیسم متوم
حلالوم یې بیا د هر شی په موزینه باسم خرڅوم یې څنګه حلاله بګیسوم یې ټوک ټوک یې تا ته حلالول ورته وایست وای دغه په کټر چې پرې کوي نه بګسکټر یې وګو و ګیس کټر چې پرې کوي دا ته حلالول وایست حلالول و حلالول شی مې پر وای چې حلاله یا حلالول خو موږ خالي د حیوانانو سره یادوو مثلا یو پسه حلاله یو غوا حلاله یو بوزه حلاله خپل داسې کوچۍ معلومیږي کوچۍ وه مال لري څنګه ما مثلا دا میږي چې پسونه دي دا شان یا هغه معمولي انګر سره وشکولې اوس رایونه لرو سرایونه منځکې م رانیولې دي اوس هغه سره صرفه ګټه کېده رښتیا و ځایي کوچۍ و ځایي کوچۍ بس اوس کاروبار کوو د سم په اصولو اوس هغه کیسې ختمې شوې میږو په میږو کې ډېره ګټه وکړه په دا کې خدای وکړي چې په هغه کې برکت و په دې کې برکت نشته په هغه کې په چیش کې برکت د چیش په ځای کې برکت و ها د چیش په ځای کې برکت هغه چې جیش په دې ودرولې وخت به 50 وي وخت به 100 وي اوس یې وګټې هغه برناکه ولاړې سي ختم سي خو هغه چې سرایونه پکښې لري وروره سرایونه خو نو کوچني ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې خیر اوسې یو څه کاپ شاف سره ولګول ډېره بخښه به کوې نو بس خدای پاک چې په خپل نیت نور هم درکړي د خیره سره چې نور سرایونه ودرې قدرمنو لیدونکو دغه شان چې تاسو وینئ رقم شان اته چې دا نو دا ټلیفون دی پخوانی نوکیا کمپنۍ ده هغه اولني ټلیفونان دي ځینو به خښت ورته ویل ځینو به ساده ټلیفون ورته ویل هغه داسې نو اوس دلته پروت دی بیټرۍ نشته پکښې کې او بل دا دی ټیپ هم پکښې پروت دی راډیو ده او راډیو پخوانی راډیو ده پکښې کې او دلته به دا د انتنانو د چیزوادو دا شی دی دغه ورته وایي زه به راچیر سم او دا جی برچې پرچې جاوه دا ورسی برچا دا ډېر دا ورسی دا زموږ سکندرۍ جوړ دا برچا دا روسي برچا ده دا روسي برچا د روسیا په وخت کې وایي استعمالېدلې او دا څنګه شی دی دا د کندهار جوړ دی دا او دا بیا د کندهار جوړ دا د پسه چاړه ده و دا د پسو غویو هر شي ته کار کوي ډېره چېره معلومېږي دا د سوانه جوړه ده و دا د بیرنګ جوړه ده دا بیا سواني دغه ده سواني دغه ده ته راکه ته راته کېږي دا خو هم ډېره غټه معلومېږي دونه غټه چاړه ده دوستانو او ډېره سپکه ده یا چیرې چې په وامه ته دا ونیسه او بله خبره پر دې باندې بلخ افغانستان نه وشته دی و دا چې بیا چارکاري ورته وایي دغه ته څه و بلخ دا زموږ ته د افغانستان دا هم د بیرنګ جوړ دی په بیرنګ جوړېږي اوهو څونه چیرې ده وله نو که مارشي ته زړه سو نو دوستانو بیا راسئ دلته دا ګړبړان امریکایي دغه زنګ والا کلف دی نه زنګ والا کلف مې مطلب دا بیا چې څوک بیا ماتوي بیا زنګ وي خپل نارې وي دا ګوره دلته سپیکر دی و دلته دا ځای بیا راپورته کېږي د مسالې درې دانې ریموټي مسالې خوري دا او که مسالې ځینې وکښلې هغه نسي کښی نو هغه چې ځینې وکاږم کلف نه ماتېږي ښه د ماتولو در مخکې که مسالې وکښلې باره ورته کاش کوي چې کوش نه امکان نه لري دا د هغسې کمپنۍ جوړ کړی دی نو دا خو په او دا پیل دا څنګه کار دی دا د هغسې په دا لاټ کې راغلی دی داسې ښایسته پیل یې جوړ کړی دی دا بیا د نجار د لاس هنر دی چې کله نجار داسې دقت وکړي بیا دا شان جوړي ډېره مننه ژوندی اوسه قدرمنو لیدونکو ځو داسې د سرای بل اړخ ته بل دوکان ته به ولاړ سو سرای هم راسره وینئ ډېر د لاټ سامان پکښې پروت دی دا بوش بازار دی قدرمنو لیدونکو دا د بوش بازار سرای دی یا بوش بازار دی
دلته نو چې دغه یو دوکان ته رالم په دې کې هغه پخواني شیان هغه د 2011 2012 14 شیان پراته دي ملګري مې څنګ ته ولاړ دی جوړ په خیر ستړي مه سې څال ښه په خیر یې ژوندی اوسې نوم دی نوم مې محمد شاه دی محمد شاه ته د کوم ځای زه فعلا د کندهار اوسېدونکی یم خو اصلي د تختپل ولسوالۍ د خپل ولسوالۍ هغه هم کندهار دی خالي ولسوالۍ ده بلې اوس کندهار د ښار کې اوس د ښار کې اوسېدم دا راته ووایه چې دغه شیان خو ډېر پراته دي دا د هغه وخت شیان دي کوم چې د میدان څخه کنټینران ماتېدل که یا نوي دي په ګډ کړي بلې و دا د میدان د وختو شیان دي نوي کنټینران نوي شی نسته دا بس ټول دغه وخت شیان دي ګرد ټاپ اول د دغه شیانو امریکایي شیان دي ټاپ امریکایي شیان دي اوه دا صندوقخان څخه خو معلومېږي چې دا پوځي صندوقخان دي دا دې کې پانې راځي یو رقم امریکایي پانې راځي دغه چې اوس مکمل ټول پیدا شي په 80,000 افغانۍ خالي دغه ټول اوس موږ په 15,000 افغانۍ دا کې څه راځي خالي پانې کې راځي په دا دې ټول کې پانې راځي دا څه دي هغه به مقصد د سلاو د سلاوي پکښې کې وی چې راوړي یا نو پکښې خالي راوتلي څه خالي تاسو نه سلام مې وځه کړی یا خالي راوتلي امریکایي سلا خو ډېر ګران خرڅېږي او دا خو نو اچي شي هغه چپرکټان دي کتېدو والا چپرکټان دي مقصد دا هم اوس زاړه دي بیا موږ ترمیم وخو خاص امریکایي دي هغه پوځیان ستا او زما او ستا مرکه ګوري څنګه به د خپل چپرکټان ورته یادېږي چې دا څنګه ولا ونو ژوند او پر کوم حالات درېدلی دي موږ هم ژوند کړی دی وخت پر تېر کړی دی ونو دې ته به اوس یې څوک درته وړي اوس بس د ښار خلک راځي د ښار خلک یې وړي مقصد د ښار خلک دا خو ډېر ښه شی دی هر سړی استفاده ځینې کولی شي د لرې ولایتو خلک راځي وړي دا عجبه شی دا پتک دی د اوبو و دا پتک دی د روسیانو دی که د امریکایانو ښه د روسیانو شیان همدلې پکې پراته وه خلاص یې کمه ته دا ولې سلام علیکم ماته یو ګړی زما سره ته خبرې وکړه لیدونکو دا د هغه امریکایانو وایي د روسیانو پتک دی دلته معلومات دا چې پر ستا څو درجې باندې څښل کېږي څو درجې حرارت دی دا ټوله شیان یې پر لیکلي دي او ډېر په دوړه دی دا هم داسې دوړ ته ایښی دی هغو څونه په عزت دغه ته اچولی دی ابتوس دوړې ته ایښی دی دا ولې د هغوی عزت موږ عزت موږ به لابد عزت نور ته لرو ډېر ښه د هغه لا پر ډېره شم پتکوان کې ایښی دی غورځولی مو نه دی خرڅوی یې وه بلې و دې خواته شیان ستا وه اوس مې ورته ګوره دې خواته دا د اوبو واټر پمپونه دي ګوره دا امریکایي دي دا امریکایي دي مقصد دا والونه دي د اوبو دا هم امریکایي دي هغه چنګکان دي هغه جیکونه دي دا ګرد امریکایي دي هغه هم والونه دي غټ غټ هر څه مقصد چې د ورځې هر څه ته دې ضرورت و هغه هر شی راوړی دي دا چیش دي دغه جګ چې ولاړ دی دا په خیمو کې راځي د خیمې ټینګوي دا د خیمو سر ته ولویږي یا د خیمو سر ته ولویږي خیمې ټینګوي او دا خو نه تذکره ده دا تذکره ده و څه دا خو ولا جالبه شان ډېر جالبه شان ګوره دغه بیا چې دي برمي دي اري دي دا شل شان دي نو دا ټول امریکایي دي ټاپ امریکایي دغه بیا د برق سامان دی دا بیا د برق سامان د برق صندوقخان دي دغه دي اوس یې څوک درڅه وړي اوس بس د ښار خلک راځي د لرې ولایتو خلک راځي بس دا خدای شیان دي چې ډېر کیفیت والا شیان دي هر سړی ورته راځي نه دی چې ضرورت ورته ولري کوم د تخنیک سامان دی اوه بلې دا اشپزي سامان هم دی دا هم د دې د مقصد د اشپزي د وخت سامان یې پاته دی او دغه بیا تخنیکي شیان لیدونکو د اشپزي سامان خو دا دی پروت دی دا ګرد هغه پوپا سیسټم د پوځیانو ده او د خود د امریکایانو د پوځیان چې دی ګرد پوپا سیسټم دی دا بیا مثلا د شانو ډک کړې وه او بیا باید چا خپله برخه پکښې اخیستل هغه کوچني غابونه دا پتنوسان دی دا پتنوسان دی یوه نفر خوراک ولته به وریجې وې ما په کاسې کې دغه امریکایي فلمو کې لیدلي چې ما هغسې په ژوندۍ بڼه نه دي لیدلي امریکایي فلمو کې دا پوځیانو فلمونه زه ګورم یو وخت نو بیا دا شان او دا څه دی دا به هنداره دا دی چې په مقصد د چیک پاین باندې وایي ښه هغه د موټر به لاندې کړه چې بم شی پر تړلی نه ښه خیر دا بیا د اوبو ټوریستان دي دا جالبه دي ولا خلاص یې کم الکوزي خو به جنۍ پکښې ساتلي الکوزي وخت ولې دا خو ولا غټ کار سره کړی دی
ښه پروفیشنل شی دی دا ته ډېر اوبه یخې ساتي او دا نلکۍ ده نلکۍ لري دغه او دا دوا او دا شان چې پکښې نو دغه کنټینران چې ماتېدله په دې کې یو شی مې نه درته راوتلی چې دا د دواو ډکي یا د یو بل شي ډکي یا د یو بل شي ډکي راوتله ډېر وخت ډېر شیان راوتله هر شی راوتي مقصد داسې کنټینران هله چې دوا وي دی په پېخر پکښې وي هغه ځینې به در وخت تېر وي ځینې بیا وخت یې پات و هغه بیا ډېر پاکستانیانو کابلیانو ایرانیانو دغه خلکو وړلي د مړه مالو رسېدلی بالا استعمالوي دا خلک سره د دې شیانو سره موږ نه پوهېدو ونه اول سر بیخي دا د لیدونکو هغه به خوراک پکښې کوئ موږ دی دا جاپاني او شام پکښې ایښي دي دا ډېر دروند وزن لري زما لاس ریږدي دا کوټوریان موټوریان یې ټوله وربرهم کړي دي بلا خو دغه موږ ته اوس د ښه کار کوي د درشپزي یعنې موږ دونه کار نسو ځینې اخیستلی لکه دغه تخنیکي کار ځینې اخلي تخنیکي کار او هخوا ته هم صندوقان پراته دي هغه چې صندوقان دي ته راځه دا هغه پوځي چرپکټان دي چې یو بل لاندې بجېدی بل لوړ بجېدی که ډېر ارمان لرئ چې دا څنګه بجېدل هغه هم په امریکایي فلمونو کې ډېر معلومیږي ستا چې پوځي فلمونه ستا کتلي دي چې پوځي فلمونه ګورې څه ګورم و کوم ډېر ښه خوند درکوي اردو که انګلیسي یا د اردو پښتو ترجمه اردو پښتو ترجمه څه کوم ویډیو هم راځي او دې خواته دا چې دا صندوقان هم پراته دي په دې صندوقانو کې څه شي راتلله په دې کې دا خو نو دغسې موږ ته نوي په لاس راغلي دي سامانونه به یې وړله دا داسې و کې او دا رنګ چې لري دا خړ رنګ دا یې عمومي د سلا وي دا زیاتره په دې کې سلاوي راکړي و په دې کې زیاتره سلاوي او دې خواته بیخي د کولرانو دغه خولې ډېرې پرچې دي دا هو دا د کولرانو خولې دي دا خو د دغه برقي کولران و غټ غټ اوازونه به درلوده لرې به پراته و نو بیا به د دغه پیپو څخه استفاده کول دا ولا ډېر محکم هم دي دا دانه اوس په څو دی دا دانه اوس تقریبا په 1500 افغانۍ شنو ارزانه دی ارزانه دي مقصد دا د لمر مقاومت هم لري چې لمر تر 10 کاله پورې نه خرابېږي د لمر مقاومت هم لري د یخ مقاومت هم لري نو که بیا راشو در باندې یوه دانه به راساتې نو انشاءالله اوس خو نو ژمی سو د خیره سره بلا به بیا دوه به یې راځي انشاءالله بس قربان دې سمه د خواته هم دا چرپکټان دا چې پراته جاوه دا نو ترمیم سوي دي و ښه دا چې ترمیم کړي دا دي ترمیم سوي دي هغه چې هغه نه و ترمیم دا نو د میلې دپاره هم لیدونکو ډېر ښه شی دی کله چې په میله 4-5 ملګري ولاړه او هلته اور د ښه په دا مابینځ کې ولګوي زه بیا ترتیب ور وښیم اور په دا مابینځ کې ښه ته تر ځئ چې جوړ وګورو او زما خبرې در باندې ونه غمیږي لیدونکو زه معلومات در کوم او دغه ډېر جالبه شی دی دا ډېر جالبه شی دی دا خو نو د جې سره نو ټول اشنا یاست ټول سره اشنا دي او اوس یې خلک د ټکشان د ټول دپاره وړي په دې کې مرمیانې ساتل کېدلې ښه دا رنګ چې دی بس د وسلې رنګ دی او دلته دا چې 200 CRTG ده او څو دانې 200 مرمیانې پکښې ساتل کېدلې دا غټې غټې M14 مرمیانې دي دا ټول معلومات یې ګرده پکښې شته ټول نو صندوقان ته چې دپاره استعمالوي موږ اوس د پانو دپاره خلک وړي د ټول دپاره یې وړي بس خو ډېر ښه کار کوي په کور کې چې پروت یم مقصد پانې ښه خوندي نو ځکه بوش بازار ته وایي دلته ګره پوځي سامان پوځي سامان را بسو دغه چپرکټ یې راته جوړ کړي راته تیار کړی دی دا چپرکټ دی وینې هغه هلته چې دغه پراته را وینې دا خو نو موږ پر پرېنستلو دلته کښېني هم خلک او کله چې یو څه به ایموشنل ته هم لاړ سم وه نو کله چې یو خپله مینه یې په څنګ کې او داسې پوست د چپرکټ ته پکښې وایه بس د دې د هغه ژوند نو څه داسې به ورسره ناست ښه په خیالاتو بیا د سپوږمۍ ته کتل اوس به مرکه چې ګوري خامخا به هغه فکرونه ورپه یادېږي فکرونه او ژاړې به دا بیا مقصد کتېدو والا ټیبلان د خوراک میزونه دي د خوراک وینې هغه خړ رنګه دی خاص امریکایي خړ رنګ خاص امریکایي دی ټانګانو رنګ دی نه دی بالکل او بل داسې جالبه چې لري چې هغه هم ډېر جالبوالی ولري جالبه خو نو ګډه شان جالبه دي دغه عکس هم پکښې درته راوتلی دی و دا هم په کنټینرانو کې راوتلی او لیدونکو واقعا دا خارجیان زموږ د بزکشي
ډېر مینهوال دي دغه یې زینه ده ګوره ټانک ته چې به دوی پر ختله څه دغه یې زینه ده دغه یې زینه ده زینه هم ځینې پاته سوې ده قدرمنو لیدونکو دغه بوش بازار سرای کې یو تاسو ولیدله چې دلته ډول ډول شیان خرڅېږي نور به هم د دغه دوکاندارانو د دغه ځای د مسؤلینو سره خبرې کوو چې څه ډول دی اوس بازار څه ډول دی او دغه د ګراکان راځي نه راځي او څنګ ته مې حاجي صاحب را سره ناست دی حاجي صاحب خوږ مجلس لري مخکې ښه خوږ مجلس را سره وکړي دی د بیټرۍ کاروبار کوي حاجي صاحب جوړ په خیر ستړی مه سه ښه په خیر خیریت ایمان سلامت الله دې ښاد سمه خیر اوسې دلته خو د بیټرۍ کار کوي اول دلته بیټرۍ کار کور چې چیرې دی کور مې په خوشاب کې هم الله خوشاب کې دی تا خو راته وویل چې زه د پخواني مجاهدینو څخه یم شورویان چې مات کړي وه او بیا چې یو کیسه راته وکړه ډېره جالبه کیسه وه دا راته ووایه حاجي صاحب چې هغه کیسه یې پلا ماته وکړې پلا کومه کیسه دغه د شورویان د چې تاسو شورویان دلته راغلي او بیا ما خبرې ورسره وکړلې او شورویان خو راغلي وو دلته راغلي وو دا شیان تاسې خرڅوي او دوی ویله چې مثال موږ ګرته وړي دي هغه ته کاروبار په کوي ما دا خبره ده نو بیا دلته دغه کې زه لا ورسره وګرځېدم شی مې ورښکاره کړي چې دا د چا دي زموږ کاناډا دي یا د فلان کې ځای نو دا کیسه وه بیا هم دې ته راوسه هغه دلته تیارې وې پخوانۍ تیارې نه وې د شوروي بیا هم داسې براغ وراتول دا زموږ دي شورویان ومنه دا موږ دي دغه وخت دا شیان دلې پراته وو دا شیان ول نو دا بیا نو دوی دغه وکړه وایي د دې وګرځېدل و دا ستاسو یې پوښتنه وکړله چې تا ول دغه دی چې ته مثلا د خبرې په هغه وخت کې ته خو هغه زوړ مجاهد یې وپېژندلې چې هغه وخت یانجې وایي زموږ د وخت خلک هم دغه نه سپین ږیري سوي دي لکه ته هغه ما چې ول په هغه وخت کې ته چیرې وې مال د په دا مالجات کې چا سره وایي مال دا جمله برجان افضل مجاهد اوس نو هغه وخت هم دا خلک سپین ږیري وو په هغه وخت کې او زموږ خلک هم دغه سپین ږیري دي بیا ما ته وویله چې زه دا عکس غواړم ما عکس نه در کوم ورور عکس بیا راته وویله چې و سیده واجرې ده دغه به وکړي بیا موږ راوته وایي چې هغه ته چې خلک د کړی ته چې خلکو مات کړي یا غیر کړي یا شاخص هغه دا خلک دروس خلک دا دروس ژوندي دا کم ځای در یاد کوي چې هلته د کم ځای مالجات وه و مالجات مال زه پخوا په زه پروت په ملابلا کې وم او هم په مالجات کې په هغه وخت کې ما زباني وم دوی څه عکس العمل ښکاره و دوی دا عمل ښکاره کوي برای نارې کوي مالجات سړی د مالجات یعنې چې خپلو پلرونو کیسې ورته هغه زاړه کیسې ورته پرتې وې چې مالجات کې موږ ښه ورځ نه ده خوړلې ده عمل مو دا نو ډېر راغلي دي کلي دي واجر دا خو ډېر راغلي دي واجر ولاړه دا نو بس الله امر وسو دغسې امر یې وسو د الله په امر چې هر څه د الله په لاس موږ په لاس کې شی نشته بیا دوی کم برخور در سره وکړي دا دلته چې دغه ژورنالستان راغلي وه دلې خو نه بس ما چې هغه عکاسي وکړه باره ولاړه ورته وایي چې هغه خلک دغه دي افغاني خلک چې زموږ په رواج سره د دوی نو هر کم رواج شي چې موږ راخیستي وو هلته د جهاد په شپو کې چې تا جهاد کوي خوږه خاطره ترخه خاطره دې کوم عام خو نو بالا جنګ دی نو په جنګ کې خو نو اوس په جنګ کې خو نو الوایو نه ویشل کېږي نه خیرات کېږي اوونه دغه کیسه ده نو والا دا او چې یاد چې مثلا د خبرې چې اوس هم په یادېږي او تر ټولو یو ښه وخت یې هغه تا ته هغه یو دغه راته خاطره راته هغه خو نو داسې وتی دا شورویان نه دي
دا شورویانو دا دغه نه پرېښوله دا مړی یې نه پرېښود مړی نه پرېښود وړلی د ځان سره وړلی نو بیا دوی راولاړ شوله هغه شورویانو بیا یو شوروی دلته پاته شو بیا دوی ډېرې حملې پر وکړې شوروی نه یو عبارت ونیونه کې پاته شو د کوچنۍ ټوټه پاته شوه په دغه کې په ټکان کې سره یعنې د دې پر ځای چې مړی وړی وای هغه په دا ټکانو کې سره اصلي پسلې سو و هغه خو نو تی میشتې موږ هم شتې په مابین کې جګ درولې وو دا طالبان خو دغه خلک زه په خپله د هغه طالبان سره وم طالبان ووایي ډېره مننه اوس کاروبار څنګه دی اوس خو شکر دی بچې ده بس خیر خیریت دی امنیت دی امارات دی بس انشاءالله اوس خیر خیریت دی ډېره مننه او اوس موږ ډېر خوشحاله یو نو اوس په الله خو وروسته په ظاهر کې مې هم دغه ډوډۍ خوړل په داود کې هم دغه ډوډۍ ده په هر باچې کې دغه ډوډۍ د خوري یا بالا که باچې هم دغه ډوډۍ خوري ګدا هم دغه ډوډۍ بالکل نور نو څه سره زر خوري نه خوري دغه ډوډۍ د خوري موږ هم خورو باچې هم خوري ګدا هم خوري د مچت ملا هم خوري ملنګ هم خوري وایي زه بیا په خپله خلیفه یم خلیفه هم خوري وه داسې پټان هغه خلیفه یم ډېر ښه ډېر ښه قدرمنو لیدونکو حاجي صاحب خوږې کیسې راسته وکړې خپل د وخت دا بیا ښه خوند کوي نه دا بیا چې موږ سپین ږیري د خپلې ځوانۍ کیسې به ورته کوو چې دا چې بوش بازار و داسې به موږ ورته راتللو داسې انتیکه شیان به پکښې خرڅېدل نو ځو قدرمنو لیدونکو دا و بوش بازار یا د بوش سرای د بوش په نامه سرای دی د بوش سرای نه دی خالي په نامه سرای دی دا یوه برخه ده چې تاسو ولیدل بیخي زیات سامان پکښې خرڅېدل قدرمنو لیدونکو خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسېږي در بلې دا ښایستې خپرونې چې زه نعت منیر ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکئ پر لوی الله مو سپارم پاته وخت مو نیکمرغه زما افغانستان د سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ